اگر خواهی تو راحت در زمانه بخور روغن فقط از پنبه‌دانه. د کندوز سیمې چارواکي شاعران او لیکوالان د سپین زر دولتي شرکت او کلتوري بنسټونو په بلنې راغلي ترڅو د ادبي مشاعرې ترڅنګ د دې شرکت د تولیدي محصولاتو له نندارتون څخه لیدنه وکړي. په ورته مهال مسؤلین وایي د وطني محصولاتو څخه ګټه اخیستل د تولیدي شرکتونو په پرمختګ کې اغیزمن بلل کیږي. یکی از تاکیدهای رهبری شرکت دولتی اسپینزر این بوده خالص تولید بکنین، ما بتونیم مردم با استفاده تولیدات خالص یا را هماهنگی داشته باشیم، راهنمایی بکنیم و اینا بتونن از تولیدات خالص از شرکت دولتی اسپینزر استفاده بکنن. نن د اسپینزر دولتي شرکت یو د نندارتون درلوده، هغه خپل محصولات نندارې ته ایښي. د اطلاعات او کلتور ریاست سره په همغږۍ باندې د دې لپاره موږ د یو شعر شپه هم په مخه اچولې وه چې دلته ځینو شاعرانو لیکوالانو خپل شعرونه وویله. ټول مسؤلین او منصوبین په همدې هڅه کې دي او زیار او کوښښ باسي ترڅو دغسې مجالس او غونډې برابرې کړي چې د ټولو افغانانو ترمنځ د همغږۍ او ورورولۍ همداراز د نزدېکت سبب کیږي. دشمنان قسم خورده وطن ما که میخواهد به خاطر امتیازات شخصی خود ما و شما را پارچه پارچه بکند، در مقابل آنها به اتفاق و همبستگی ایستاد شویم. امیدوار هستم که در سالهای نزدیک آینده ما وطن خود را یک وطن آباد، یک وطن خودکفا، یک وطن مستقل ببینیم. بل ورته هغه فرهنګیانو او سوداګرو چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی و د سپین زر دولتي شرکت په ملاتړ او همکارۍ ټینګار وکړ. توقع از امارات اسلامی ای است که در حد توان حمایت بکنن شرکت های ما را، تجار ملی ما را، که ما بتانیم که همین تولیدات خود وطن ما را ظرفیتش بالا ببریم. د سپین زر شعري شپه په داسې حال کې ترسره شوه چې د اسلامي امارت له حاکمیت را په دې خوا دغه دولتي شرکت د پام وړ وده کړې او اوس مهال 12 قلمه تولیدات عملاً بازار ته وړاندې شوي او ترڅنګ یې 1500 کسانو ته د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې.